سلامونه او احترامات مې قبول کړئ د افغانستان د انلاین ژورنالیزم محترم او زړه ته نږدې استادانو او زده کړیالانو. معین الدین همت یم د کونړ ولایت څخه مې په افغاني ټولنه کې ورک شوي او ورکېدونکو دودونو په اړه لنډ معلومات چمتو کړي. خوښ یم چې د خوښۍ وړ مو وګرځي. هغه معلومات دي چې ځینې یې زموږ په ټولنه کې شتون لري او ځینې یې ورک شوي او ورکېدونکي دي چې نمونې یې ستاسو مخ ته ږدم. جرګې او مرکې، میلمه پالنه، شپې ناستې او بنډارونه، حشر یا اشر، د غرسونو ښکار، خولبا، لو او غوبل کول، موچیتوب، جرنده، چوفاني. نن یوازې په جرګو مرکو غږیږو. جرګې مرکې. جرګه او مرکه څه ډول اصطلاح ده او زموږ په هیواد کې څه ډول تاریخي سابقه لري؟ د هیواد په ټولو برخو او ولایتونو کې جرګې او مرکې شتون لري. جرګې چې د قومي او ټولنیزو ستونزو او لانجو د حلولو واک لري. د جرګو غړي تجربه لرونکي سپین ږیري مشران، ملکان او ملایان وي چې د خلکو او ولسونو ترمنځ د ژوند په بېلابېلو اړخونو کې د ستونزو او شخړو د هوارۍ او فیصلو لپاره په حجرو، دیرو، وسپلونو، د ونو لاندې او نورو مشترکو ځایونو کې غونډېږي او جرګې کوي. په عام ډول د جرګې اصطلاح په هر هغه غونډه کېږي چې قبیلوي مسایلو د حل لپاره جوړیږي. جرګې چې یو لویه باصلاحیته غونډه ده چې د جرګو غړو ته سپین ږیري او مشران هم ویل کېږي. په جرګو کې د ټول کلي او هر کندي یو یا دوه مشران برخه اخلي. پخوانۍ جرګې چې به څنګه فیصله وکړه نو ټولو ته به د منلو وړ وه او چا به چې ترې سرغړونه وکړه نو جرمکوو به یې. خو اوس خلک په ځینو جرګو او پرېکړو باور نه کوي. خلک وایي پخواني مشران صادقه او په پرېکړه کې به یې توفیري چلند نه کوو بلکې عدالت او انصاف ته یې لومړیتوب ورکوو. اوس چې مو د ټولنو ترمنځ اړیکې خراب شوي او اړتیا زیاتې شوي عموما په جرګو د پخواني غونډې باور نه کېږي او زیاتې پرېکړې خلکو ته د منلو وړ نه